له مشرانو جرګې سره د طالبانو حساب کتاب لا پاتې دی. مسلم یار څنګه ورخطا شوی دی؟ هیله ده چې د ویډیو تر پایه را سره اوسئ او له هر څه مخکې زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي تر اوسه د ملي شورا د لغوه کېدو لپاره هیڅ ډول رسمي سند نشته، خو که د نظام بڼه عمارت شي نو څرګنده ده چې ملي شورا به نه وي. د تیر حکومت د اساسي قانون پر اساس ملي شورا پر دوو برخو ولسي جرګې او مشرانو جرګې ویشل شوې وه چې د مقننه قوې رول یې درلود. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د پخواني نظام تر نسکورېدو وروسته د ملي شورا د لغوه کېدو کوم سند نشته او د نړۍ پارلمانونو په یوه غونډه کې پریکړه کړې ده چې له اوسني ملي شورا سره به کار ته دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي تر څو چې بل پارلمان راځي دغه پارلمان به د دنیا له پارلمانونو سره په اړیکه کې وي. زما د اطلاعاتو پر اساس دا د دنیا د پارلمانونو پریکړه ده. د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په باور د دې جرګې تر نیمایي ډېر غړي له افغانستانه وتلي او تر اوسه طالبانو د ملي شورا د پایدو یا لغوه کېدو په اړه په واضح ډول څه نه دي ویلي. د ولسي جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي چې ډېره کمه برخه وکیل صاحبان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی په مورد کې څه فیصله کیږي او د دوی په مورد کې څه فیصله کیږي تر اوسه څرګنده نه ده. که د دوی په مورد کې فیصله وشوه نو هلته بیا قانوني برخه نه پوره کوي او قانونمندۍ صورت نه نیسي نو دا هم یوه ستونزه ده. خو له څه ډېر وضاحت پرته د طالبانو اشارې دا دي چې په نوم نظام کې به شورا په پخواني بڼه نه وي. د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړی شهاب لیوال وویل چې په اسلامي نظام کې د نظام اساس د قرآن کریم پورې تړلی، تر هغې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې، تر هغې بیا وروسته د علماو شورا پورې او علما بیا د نظام ترتیب په اړه ګډ مجلس کوي، بیا د نظام امیر او یا تر هغې وروسته بل مقام په جریان کې کیږي چې بیا هغوی د نظام چارې مخته وړي. ولسي جرګه 250 غړي لري چې د ټاکنو له لارې انتخاب شوي وو. د مشرانو جرګه یا سنا بیا 102 تنه انتصابي غړي لري چې یو برخه یې د ولایتي شوراګانو او پاتې یې د ولسمشر له لوري غوره شوي دي. له تاسو ډیره مننه چې د دغه ویډیو تر پایه را سره وئ او همدارنګه د دې لپاره هم ډیره زیاته مننه چې خپل مثبت نظرونه را سره شریکوئ. اوس هم کولی شئ د مشرانو ولسي جرګې او د دوی د غړو په اړه خپل نظرونه را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.